د ملا هیبت الله تازه سپارښتنې زما خبرې د شرعي احکامو حیثیت لري هماغسې عملي کړئ. د طالبانو ویاند وایي چې لوی مشر یې ملا هیبت الله اخندزاده چې دوی امیرالمؤمنین ګڼي د کندهار له ځایي چارواکو سره لیدلي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې کتنه کې ملا هیبت الله خپلو طالبانو ته هر اړخیزې خبرې لازمې لارښوونې او سپارښتنې کړي چې ځینې یې په لاندې ډول دي. لومړی د علما کرامو د خبرو یاداښت او لحاظ کوئ، عمل پرې کوئ ځکه چې عمل ورباندې نه وي بیرته هېرېږي او له الله جل جلاله څخه یې د عملي کولو لپاره د توفیق غوښتنې دعا وکړئ. دوهم سپارښتنه درته کوم چې زما خبرې داسې یاداښت کوئ او عمل پرې کوئ لکه د شریعت یو حکم. دریم د افغانستان اسلامي امارت پرمختګ په اطاعت او پیروۍ کې دی، نو د خپلو امیرانو اطاعت کوئ. که مو اطاعت ونه کړ کامیابي به مو په ناکامۍ بدلیږي. څلورم د غټو ټلیفونونو استعمال کم کړئ، انټرنیټ ته زیات وخت مه ورکوئ ځکه چې قیمتي وخت مو ضایع کوي او هم به مو له لازمو دیني معلوماتو څخه بې برخې کړي. پنځم د خپلو سرونو ویښتان د شریعت مطابق جوړ کړئ او له زیاتو اوږدو څڼو څخه ډډه وکړئ. شپږم ټول یو د بل په کارونو کې همکاري کوئ او په خپلو منځونو کې اختلاف مه کوئ. اووم یو د بل په کارونو کې مداخله مه کوئ، دا تکبر دی. اووم د قاضیانو قدر او درناوی کوئ. اتم زاړه مجاهدین مه شاته کوئ، د مجاهدینو د قربانیو قدر او عزت وکړئ. 20 کاله یې مبارزه وکړه. قدرمنو لیدونکو، تاسې د ملا هیبت الله د څرګندونو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات په دې اړوند له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.